میر صاحب غزل ده چې د مؤمن زړه او نفرتونه دا خو نه ده پکار، خانه کعبه او شرابونه دا خو نه ده پکار، او چې په خواریو رالوی کړی ادې او بابا، چې په خواریو رالوی کړی ادې او بابا، لالا له دو سره جنګونه دا خو نه ده پکار. په ما پروا نه کوي یاره، په ما سیخ تیر سي، ما پروا نه کوي یاره، په ما سیخ تیر سي، اغیار ته چیک کړي غبرګ لاسونه دا خو نه ده پکار. او ته که ښاغلی نو بل جان ته ښاغلی ګوره، ته که ښاغلی نو بل جان ته ښاغلی ګوره، چې کوې خوار سره زورونه دا خو نه ده پکار. تصویر چې چېرته وي هلته خو وایي لمونځ نه کېږي، تصویر چې چېرته وي هلته خو وایي لمونځ نه کېږي، حاجي احرام کې تصویرونه دا خو نه ده پکار. او منم زړګیا چې ښېګړې په یار ډېرې اوړي، منم زړګیا چې ښېګړې په یار ډېرې اوړي، خو یارانه کې حسابونه دا خو نه ده پکار. او نادانه ویر کوه همیش د آخرت په غم کې، نادانه ویر کوه همیش د آخرت په غم کې، دا د دنیا په غم ویرونه دا خو نه ده پکار. او شعرونه چې دا مې خوښ نه دي چې ویرونه او جنګونه ویشي، دا مې خوښ نه دي چې ویرونه او جنګونه ویشي، زه هغه غواړم چې څوک مینه ویشي زړونه ویشي. او پلار په کټ کې حیران ناسته لاس په زنه ساتي، پلار په کټ کې حیران ناسته لاس په زنه ساتي، او زمنې غولی کچي یو بل ته کورونه ویشي. امید صاحب نظم ده چې پخوانی کلی که نه کلیواله نازولی خلکه د غیرت ډکه ښه ښاغلی خلکه، دغه اپیل زه شرعام کومه اول د ټول کلي سلام کومه. تاریخ چې ګوره کلي چا جوړ کړي دا خو زما او تا بابا جوړ کړي، دا نن چې زه او ته یې ښه یادوو دا رواجونه یې پخوا جوړ کړي. هغه په دا رنګ بیا و پښتانه چې په یو بل به مړې د پښتانه، که چم ګاونډ ته ضرورت پیښېدو بیا به په سر ور تېرېده پښتانه. هغه خو خدای وپېژندلی خلکه هر وخت جهان ګټلی خلکه، زه هغو خلکو احترام کومه ځکه صفت د کلي نام کومه. ما مصرانو اورېدلې کیسې عمرنه تېرې دي بیا کښلې کیسې، که چېرې وبسولې تېرې زیاتې خو له رواج نه تېرېدلې کیسې، هره کیسه به یې په تول پوره وه سمه درنه به د رواج سره وه، کسر به مصر تر مخ سر ټیټاوه نه چې خبره دوباره کږه وه. داسې ادب یې وتړلی خلکه ځکه به نه ډنګېدی کلی خلکه، دا عقیده وه چې توام کومه یوازې نه سره د کام کومه. پښتانه زړې پښتنې پیغلې وې د حیا ډکې تکې سرې پیغلې وې، مجال که چا ورته کتلي خو وی په ګودرونو تلې راتلې پیغلې وې. پردی عزت به خلکو خپل ګڼلی له ځانه زیات به یې په سل ګڼلی، کلي ملک به دا خوبي لرله دروند به یې د کلي هر درشل ګڼلی. دا عقیدې ښورولې خلکه ملکۍ ځکه چلېدلې خلکه، نن یې چې زه داسې ناکام کومه هغه ساقي د اخلاص جام کومه. نن اوسني خلک هوښیاره ډېر دي، ډېر تعلیمونه لري، خواره ډېر دي، دا تعلیمونه به زه څه یادوم چې بل ته نه دي جان دپاره ډېر دي. زه خو به هغه یو تعلیم منمه چې بل سړي کوي تعظیم منمه، اسلام تعلیم د اتفاق کړی دی نه چې تعلیم زه د تقسیم منمه. نن چې د موږ ته رسېدلې خلکه کلمه بل چا وګټلې خلکه، چې په اسانه نوش د جام کومه د هغو وینو له انعام کومه. موږ غلطی دي ګناهګاره ډېر یو ځکه په خپل زندون بېزاره ډېر یو،
موږ یوه چې خدای ته سمه نه کړه په دې به چکړو چې مالداره ډېر وي مال خو مو ډېر وي خو منګور پرې ناست وي چې خوار غریب چېرته په کور مه ناست وي زر سلسلې ورته بیانه ساتو سوالګر په خپل سوال کې لیب خوره ناست وي دغسې عقل مو کولی خلکا غم چې د ځان مو لږ ساتلی خلکا مال وارثانو ته انعام کومه ولې نه ځان ته پرې مقام کومه که مو آخري بنده امید صاحب که مو خوښه کله بیا جوړو بیا ورورولي به په رښتیا جوړو چې د غاصب کمچر له یارې مات سي د اتفاق دومره غوغا جوړو منه چې جوړ به سي هغسې کلی کوم چې موږ ته پلار نیکه ښودلی موږ سکون ښایست په دې نه زیات سي که مو په زړونو کې بد نه ساتلی وایم نادان چې ګرځېدلی خلکا د خلکو زړونه مې ګټلی خلکا زه انتظار د هغې امام کومه چې پرېزغرۍ د کلي کام کومه